السلام علیکم، ډاکټر احمد شاه سمیم یم، د داخله عمومي متخصص. څه باید وکړو چې په روژه کې هوسا او روغ صحت ولرو؟ دغه بد عادتونه له منځه یوسئ. لومړی، ګټه ګوله مه کوئ، چټک خوراک مه کوئ او تر اندازې زیات خوراک مه کوئ او د خوراک څخه وروسته سمدستي مه پرېوځئ چې دغه عادتونه ستاسو کې د قبضیت د رامنځته کېدو باعث کیږي. او بل، د خوراک کولو په وخت کې خبرې مه کوئ چې په دې وخت کې ستاسو څخه په غیر ارادي ډول سره هوا تیریږي او هوا ستاسو د نس د پړسوب باعث کیږي او بدهضمي رامنځته کوي. دوهم، دغه خواړه ډېر مه خورئ. لومړی، مالګه. دوهم، غوړي. دریم، سرکه، اچار، مرچک، اومه، پیاز، رومي مه استفاده کوئ. او دغه خوراکونه په میانه ډول استفاده کوئ لکه خواږه. دوهم، پروټین لرونکي غذاوې لکه لوبیا، نخود او غوښې. او سبزیجات په خپلو خوړو کې زیات کړئ ترڅو د هضمي سیستم د بېنظمیو او قبضیت څخه ژغورل شوي یاست. او اوبه په زیاته اندازه وڅښئ. په دې هیله چې دغه پیغام تر خلکو پورې ورسوئ.